نو دا قرآن به سفارش کوي د دغه ملګرو دپاره چې د چا خوب د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی، د چا پروګرام د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی، چا دا نور هر څه پرېښودي د دنیا دا مزې او دا قرآن را مخکې کړی دی، دا قرآن به وله سفارش کوي. خو دا ورور وایي چې داسې حدیث شته چې دا قرآن به د هغه سړي خلاف ومي چې چا پې عمل نه دی کړی. دا ډېر د هیرې خبره ده. ګورئ دا خو د خوشحالۍ دی چې د قرآن سفارش کوي د هغه چا دپاره چا پې عمل کړی، تلاوت یې کړی، ځان پې پوه کړی. چا چې د قرآن نه هجرت کړی دی، نه یې اوري، نه یې تلاوت کوي، نه پې ځان پوه کوي، نه پې عمل کوي، هغوی دې دا حدیث واوري. امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والقرآن حجة لك او علیک، قرآن یا دلیل دی ستا دپاره یا دلیل دی په تا باندې. دې کې ورور د سوال جواب وشي چې او دا پې دلیل دی په دې خبره. قرآن ستا دپاره دلیل دی، ستا دپاره دلیل دی داسې مطلب یعنې ستا دپاره به الله ته خبره کوي چې الله ویې بخ. په تا دلیل دی څنګه؟ یعنی د قیامت په ورځ به الله ته دا وایي چې او یا الله دا عمل نه دی کړی، ده نه دی راغستی قرآن، د تلاوت نه دی کړی، د پې ځان نه دی پوه کړی. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي غوږ ورته کښېږدی، ګوره امام ابن حبان راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قرآن شفاعت کوونکی دی او شفاعت به قبلیږي. من جعله امامه قاده الى الجنه، څوک چې د قرآن نه خپل امام جوړ کړي. څه معنی دی امام جوړ کړي؟ دی پسې ورپسې مطلب څه دی؟ یعنی قرآن یې پیشوا دی چې څه ورته ښیي دی پې عمل کوي. قاده الى الجنه، چې قرآن ستا امام شو دقه امام به دې بوځي جنت ته. ومن جعله خلف ظهره، او چا چې قرآن وویشتو شاته د ویشتو مطلب دا دی چې عمل نه کول، تلاوت نه کول، یادول نشتی، پول پې ځان نشتی، هېڅ هم نشتی. ساقه الى النار، هم دقه قرآن به جهنم ته بوځي. نو دا خوازی دلیل دی، خوازی دلیل دی په دې باندې چې قرآن صحیح ده. د هغه چا دپاره به ګویي کوي چا چې ویلی دی عمل یې پې کړی دی، او په هغه چا باندې به ګویي کوي چې چا پې عمل نه دی کړی، ویلی نه دی او ځان یې پې نه دی پوه کړی.